अस्सलाम वालेकुम नाजरीन د नن ورځ اهم ترین ویلاګ سره زم اعجاز یوسفزئی کتونکو په نننی ویلاګ کې باز خبره کوم د افغانستان د مشرقي برخونه غزنی ولایت ته د تحریک طالبان پاکستان یو سل دریوشت خاندانونه د منتقل کېدو اطلاعات مخې ته راغلي دي. پاکستاني میډیا کې د دې خبرونو تصدیق لا نه دی شوی، ولې په سوشل میډیا باندې او ځینې مغربي رسنو د دې خبرې تصدیق کړی دی چې ګنې د دې ولایتونو نه یعنې د پاکستان د بارډر سره چې کوم افغانستان ایریاز دي د دې نه د کلدم تحریک طالبان پاکستان یو سل دریوشت یعنې 123 خاندانونو غزنی ولایت ته کډي کړي دي او هغه هلته چې کوم دی راځای کړی شوي دي. د دې لپاره یو کالوني جوړه کړې شوې ده. دغه کالوني د متحده عرب امارات لخوا جوړه کړې شوې ده او په دې باندې تقریبا ویل کېږي چې 10 ارب روپۍ پاکستاني روپۍ په دې باندې خرچه راځي او ځینې کار د دې مکمل شوی دی او ځینې کار د دې لا پاتې دی. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې دا ډیولپمنټ څنګه مخې ته راغی. دا ډیولپمنټ په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی کله چې تقریبا څو ورځې وړاندې تقریبا یو هفته وړاندې د افغانستان داخله وزیر سراج الدین حقانی او دغه رنګ د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر یعنې انټیلیجنس چیف عبدالحق واسق چې کوم دی هغوی د متحده عرب امارات دوره کړې وه او هلته یې د متحده عرب امارات د صدر محمد بن زید سره ملاقات کړو او ویل کېږي چې په دغه ملاقاتونو کې دو طرفه تعلقات نه علاوه د تحریک طالبان پاکستان دا مسله او د دوی دا ریسیټلمنټ چې کوم دی یعنې د یو ځای نه اوچتول او بل ځای کې آبادول دا معامله شامله وه. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې د افغانستان مشرقي صوبونه د طالبانو د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کېدل تقریبا تیر کال شروع شو. تقریبا نومبر میاشت کې یا دسمبر میاشت کې دغه عمل شروع شو. ځینې افغان میډیا وایي چې په 8 دسمبر کال 2023 باندې ځینې کډې چې کوم وي هغوی د ننګرهار ولایت نه کابل ته تللې وي او د دې نه علاوه ځینې کډې مشرقي یعنې د هیواد شمالي برخو ته منتقل کړې وي او هلته یې بساو کړی وي. کتونکو د آصف دوراني څوک چې د پاکستان لخوا د افغانستان لپاره خصوصي نماینده و داغه د خولې مطابق داغه د بیان مطابق تقریبا دا مهال د کلدم تحریک طالبان خاندانونه چې څومره دي او د هلته د هغوی فایټر څونه دي یعنې جنګیالي څونه دي د دې ټوټل تعداد تقریبا هغه 6,000 ښیي. کتونکو د پاکستان او د افغانستان تعلقات ولې خراب شو کله چې په اګست کال 2021 کې په افغانستان کې د امریکې انخلا وشوله، د ډاکټر اشرف غني د حکومت خاتمه وشوله، د طالبانو اقتدار ته راتګ مخې ته راغی. نو د دې وروستو پاکستان داسې لیدل یعنې پاکستاني عوام او پاکستاني الیټ چې کوم حکمرانان چې کوم زموږ داسې سوچ و چې په افغانستان کې اوس یو داسې ګورنمنټ راغی چې هغه به پاکستان ته مسایل نه پیدا کوي، یو فرندلی ګورنمنټ په مخې ته راځي لکه څنګه چې د ملا عمر اولنی ګورنمنټ هغه پاکستان په باقاعده توګه تسلیم کړو. هم دا قسمه تاثرات په پاکستان کې موجود و چې ګنې په افغانستان کې یو داسې ګورنمنټ راغی چې هغه به کم از کم پاکستان ته مسایل نه سیوا کوي. کتونکو د پاکستان په پالیسۍ کې دا دانه لوی شفت یعنې پیراډایم شفت ولې مخې ته راغی، دا نه غټه تبدیلي ولې مخې ته راغله کله چې پیښور پولیس لاین باندې د ترهګرۍ حمله وشوله او په دغه حمله تقریبا په 13 جون کال 2023 باندې شوه او په دې کې تقریبا لږ 100 پورې پولیس افسران او ځوانان او چې کوم دی یو شمېر نور عام خلک په دې کې شهیدان شو. د دې وروستو پاکستان کابل ته یو وفد ولېږو، اعلی پای وفد و. په هغه وفد کې چې کوم دی افغانستان ګورنمنټ ته دوی 2-3 خبرې وړاندې کړلې، یعنې اول یې ورته دا ووایي چې د تحریک طالبان پاکستان دا مسله تاسو حل کړئ او که نه حل کوئ نو موږ به په بارډر باندې سختۍ سیوا کو او دغه رنګ په تجارت کې به مسلې پیدا کو او د دې نه علاوه ویزا رژیم چې کوم دی دا به هم مونږه سخت کو او پاکستان دا هم دمکی ورکړه په دغه اعلی پای وفد چې کابل ته تلو چې ګنې مونږ به یعنې په بارډر باندې چې کوم مونږه ټک ټوک کېږي مطلب جنګ جګړه کېږي د دې نه اوږد د دې نه یو غټ ګام به مونږه پورته کوو په افغانستان کې به مونږه د جنګي الوتکو په ذریعه باندې حملې وکړو. کتونکو تاسو هم کتل چې تقریبا یو میاشت وړاندې یعنې په 23 دسمبر باندې پاکستان په باقاعده توګه په افغانستان په ځینې سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان په مرکزونو باندې حملې کړې وې. دا په داسې مهال کې مخې ته شوې کله چې د پاکستان نوی نماینده
نماینده صادق خان څنګه کابل ته لاړه. اولنې دوره و د کابل د حکمرانانو سره یعنی د افغانستان د طالبانو د مشرانو سره ملاقاتونه کول او ذرایعو دا وی چې د افغانستان چې کوم مشران دي د طالبانو هغوی صادق خان ته دا خبره وکړله چې پاکستان د په ټرانزیت ټریډ کې یعنی د پاکستان په ترو چې کوم د افغانستان ټریډ کیږي په دې کې د لږې اسانتیاګانې ورکړي شي او چې کوم ویزا ریجیم دی په دې کې هم دا سختۍ پاکستان دی کم کی. کتونکو د دې نه داسې ثابتېږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بالکل معاملات نارمل نه دي او دا یو داسې معاملات دي چې څه وخت هم په بارډر باندې تاسو وینئ چې عموما آی روز پر دویمه درېیمه ورځ باندې چې کوم دی په میډیا باندې دا خبرونه راځي افغانستان په میډیا باندې او په انټرنیشنل او پاکستان میډیا باندې چې چرته په باجوړ کې چرته په وزیرستان کې په مختلف ځایونو کې د پاکستان او افغانستان د فورسز جنگونو د جنګیالو ترمنځ ډزو ډزې مخې ته راځي. یقینا دا یو نارمل سچویشن نه دی ځکه چې پاکستان دا ګړي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان تقریبا 150 ارب ډالر تاوان کړی دی او تقریبا 80,000 پورې خلک په دې کې شهیدان شوي دي. په کې د تقریبا 10,000 پورې پیرا ملیټري فورسز دي سکیورټي فورسز دي پولیس دي د انټیلیجنس ادارې چې کوم اهلکاران دي هغوی تقریبا دا چې ټول راوځي کې نو تقریبا 80,000 یا 15,000 د پاکستان نقصان شوی دی او تقریبا 1.5 ارب په دې کې چې کوم دی 1.5 ارب ډالر د پاکستان په دې کې مالی تاوان شوی دی. دا د امر لوی تاوان دی چې د پاکستان ټوټل قرضه 133 ارب ډالر ده یعنی 133 ارب پاکستان باندې ارب ډالر پاکستان باندې بیرونی قرضه ده او په دهشتګردۍ کې چې کوم پاکستان تاوان کړی دی که د امریکای جنگ او که د پاکستان جنگ او د چا هم جنگ په دغه دهشتګردۍ کې د پاکستان په 20 کاله کې تقریبا 150 ارب ډالر نقصان شوی دی. نو یقینا په افغانستان کې چې کوم د طالبانو د ریلوکیشن دی یعنی د یو مقام نه بل مقام ته منتقل کول دي د دې یو تاثر دا هم مخې ته راځي چې ګنې افغان طالبان دا غواړي چې په بارډر باندې د ټي ټي پی د جنگیالي چې کوم دی ډیر زیات انګیج نه وي او په بارډر لږ غونډې پر امني. هوګتونکو زه به لږ خپل رای وړاندې کوم چې په افغانستان کې د طالبانو یو ځای نه بل ځای ته منتقلي چې کوم دا زما چې دا د مسلې پوره حل ماته نه ښکاري ځکه چې که چېرته افغانستان په هره سیمه کې طالبان موجود دي نو هغوی ښه په اسانۍ سره کولی شي چې هغوی بارډر ته راشي او په پاکستان د سکیورټي فورسز خلاف او د بارډر وایلیشن وکړي او د سکیورټي فورسز خلاف هغوی کاروی وکړي. یقینا که چېرته متحده عرب امارات حکومت په دې کې څه ګرنټۍ ورکړې وي یعنی افغان ګورنمنټ ته نو بیا کیدای شي چې د پاکستان او افغانستان په میس کې چې کوم د ترهګرۍ دا معامله داخل شي. د دې لپاره ضروري هم دا ده چې په دې ریجن کې چې څونه طاقتونه دي ما سوای د هندوستان نه کاغه چین دی کاغه ایران دی کاغه متحده عرب امارات دی کاغه قطر دی کاغه سعودي عرب دی دا ټول ممالک چې راوځي شو نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دهشتګردۍ چې کوم دا معامله ده دا ښه په اسانۍ سره حل کولی شي. کتونکو د ویلاګ په دې دویمه برخه کې به ذکر کوم چې ډیر اهم وفد د ایران لخوا کابل ته راغلی دی او دا مهال چې کوم دی هغه د کابل کې مختلف مشرانو سره ملاقاتونه کوي. هغوی د افغانستان د وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند سره ملاقات کړی دی. د دې نه علاوه هغوی د خارجه وزیر مستر متقي سره ملاقات کړی دی او په دوه اړخیزه اړیکو دغه رنګ یو شمېر نورو چارو باندې هغوی خبرې کړي دي. ایرانی میډیا یعنی ایرانی وزارت خارجه دا وایي چې په دې مذاکراتو کې تقریبا افغان تارکین وطن چې څومره په ایران کې ژوند کوي تقریبا ویل کېږي چې 35 لاک دي ځینې ذرایع وایي چې د 35 لاک نه سیوا دي په دې باندې خبره شوې ده اقتصادي تعاون باندې خبره شوې ده سکیورټي باندې او د مشترکه سرحداتو باندې خبرې شوې ده. د دې نه علاوه د ټولو نه اهم خبره په د اوبو په مسله باندې شوې ده یعنی آبي مسایل چې کوم دي دا آبي مسایل په دې خطه کې داسې عجیبه شی دی چې د هر یو ملک ترمنځ دی. د چین او د هندوستان ترمنځ د اوبو مسله موجود ده د پاکستان او افغانستان ترمنځ موجود ده د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اوبو مسله موجود ده د بنگلاديش او هندوستان ترمنځ هم د اوبو یعنی د ډیمونو مسله د اوبو مسله موجود ده. نو دغه رنګ د ایران او د افغانستان ترمنځ هم د اوبو مسله موجود ده. دغه رنګ په افغانستان کې یو دریاب دی دریای هلمند ته وي او دغه رنګ یو بل دریاب دی په افغانستان کې کوم چې د ایران په لور ځي په دې باندې افغانستان دا غواړي چې په دغه ځای باندې ډیم تعمیر کړي په دې باندې چې کوم دی د
ایران ګورنمنت په دې باندې سخت تحفظات لري. هغوی بار بار دا وایي چې په دې دوو دریابونو کې چې کوم اوبه راځي نو کله چې د ایران ضرورت شي نو افغانستان دغه اوبه ودروي او د خپل ضرورت لپاره دوی چې کوم دی دغه اوبه استعمال کړي. کتونکو د ایران او د افغانستان تقریبا 921 یعنی 921 کیلومتره اوږد بارډر موجود دی او دا خالی نه ده چې په دې بارډر باندې به مسایل نه وي. په دې بارډر باندې هم مسایل دي، د خلکو تګ راتګ پکې کېږي، اللیګل خلک په دې باندې اوړي راوړي. هم امکان دا هم دی چې په دې مذاکراتو کې د بارډر باندې یعنی د بارډر چې کوم معاملات دي په دې باندې خبرې اترې شوي وي. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې د ایران دا نه لوی وفد د خارجه وزیر عباس عراقچي په مشرۍ کې په کابل کې څه کوي. که د اوبو مسله وي نو د اوبو وزارتونه د دواړو هیوادونو موجود دي، که د بارډر مسله وي نو د بارډر مسله موجود ده، او که د کډوالو مسله وي نو د افغانستان د کډوالو وزارت هم شته دی. په دغه لیول باندې په دغه کچ باندې مذاکرات کېدلی شو. خو بیا ولې افغانستان ته د ایران دمره اعلی پای وفد راغی او د افغان چارواکو سره د طالبانو سره مذاکرات کوي؟ زما خپله رای دا ده چې افغانستان یو اسلامي سنی سختدریزه هیواد به ورته مونږ وایو، چې مونږ وینو چې ایران کې هم یو داسې حکومت قایم دی چې هغه هم یو شیعه سختدریزه حکومت دی، او په افغانستان کې هم یو اسلامي حکومت دی. نو دا دواړه داسې هیوادونه دي چې په خپلو کې دوی پوهه کېدلی شي او ایران دا تاثر هم ورکوي چې ګنې د افغانستان او د UAE ترمنځ تعلقات ښه کېږي، نو د سعودي عرب سره که تعلقات ښه کېږي، که د انډیا سره د افغانستان تعلقات ښه کېږي، نو ایران هم دا ویني چې راشه د افغانستان سره ته هم تعلقات ښه کا. او امید دا هم دی چې په دې کې ډېر اهم پرمختګ مخې ته راشي. بل ایران ځان دا ګڼي یعنی د اسلامي دنیا یو نماینده، یو هیرو په طور باندې هغوی ځان ګڼي. یعنی څنګه مونږ چې د حماس جګړه کې مونږ وکتل، د اسرائیل حماس وار کې مونږ وکتل چې ایران کل عام د حماس سپورټ کول، او په دې پروسس کې د حزب الله او دغه رنګ په یمن باندې حمله وشوې، په لبنان باندې هم حمله وشولې. خو ایران د دې اسرائیل خلاف چې کوم دی د اسرائیل خلاف د ایران بیانات وګوره او اقدامات وګوره، نو دې نه دا ثابتېږي چې ایران دا ثابتوي چې د اسلامي دنیا یو نماینده مشر طاقت ایران دی. نو یو دا خبره ده، او بل دا خبره ده چې د افغانستان د نورو ملکونو سره تعلقات ښه کېږي. نو ایران دا فکر کوي چې راشه ته اول کوشش وکړه، او زما دا ذاتي خیال دی چې امکان دی په مستقبل کې ایران هم افغانستان ومني. اگر چې د ایران او د افغانستان تعلقات بحال دي، د ایران سفارتخانه د کال 2021 راهیسې بحال ده، خو تسلیم کړی افغانستان تر دې دمه نه دی. که چېرته ایران افغانستان تسلیم کړي نو دا به اولنی اسلامي هیواد وي، او دا به نورو ته یو شه ورکړي، نورو ملکونو ته چې راشه تاسو هم دا قبول کړئ. ځکه چې په دې کې د ایران مقاصد هم وي، هغوی به دا ګوري چې راشه افغانستان کم از کم که ارنګه دی، که ډېر زیاتې د ښځو مسلې دي، هیومن رایټس دي، که ارنګه مسایل دي په افغانستان کې، خو مونږ قبول کړه نو باقي دنیا ته به یو قسم له شه میلاو شي چې تاسو هم دا قبول کړئ. او که نه قبلوئ نو د ایران به هسې نمبرې سیوا شي چې په ټوله اسلامي دنیا کې صرف ایران داسې یو ملک ته چې هغې افغانستان قبول کړي. دا زما ذاتي رایه ده، خو امکان داسې هم شته چې په مستقبل کې دا معاملات مخې ته راشي. کتونکو دا د نننه ورځ اهمترین ویلاګ، راتلونکي ویلاګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.